بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد په مجلس کې د اسلامي امارت مسؤلینو، تجارانو، صنعتکارانو او نورو درنو مېلمنو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د افغانستان اسلامي امارت اقتصادي مرستیال په حیث خوشحاله یم چې نن د افغانستان او افغانانو په خیر او ګټه په داسې یو مجلس کې سره راټول سوي یو چې په پایله کې بیا د افغانستان او متحده عربي اماراتو په ځانګړي ډول بیا د چین هیوادونو ترمنځ د افغانانو تجارتي اړیکې بیا پیاوړې کېږي او زموږ د جلغوزو تولید او صادرات به د پام وړ وده وکړي انشاءالله. موږ د متحده عربي اماراتو له طریقه د افغانستان او چین ترمنځ د جلغوزو د صادراتو د هوایي دهلیز د افتتاح او بیا پیل په مراسمو کې سره راټول یو، لکه څنګه چې هوایي دهلیزونه د نړۍ بازارونو ته د افغانستان د تولیداتو په رسولو کې خورا حیاتي رول لري، نو د افغانستان او چین ترمنځ د هوایي دهلیز به د افغانستان او چین ترمنځ تجارتي اړیکې لا قوي او زموږ د جلغوزو تولید او پروسس به بیا پیاوړی کړي. د یاد دهلیز په فعالیدو سره به د چین او افغانستان ترمنځ تجارت رونق پیدا کړي او د افغانستان په عوایدو کې به ډیروالی انشاءالله راشي. همداراز د جلغوزو د تولید او پروسس له لارې به زموږ ګرانو هیوادوالو ته مناسب کاري فرصتونه هم برابر شي، لکه څنګه چې څرګنده د افغانستان د جغرافیې لحاظه په وچه کې راګیر هیواد دی او وخت نا وخت زموږ د تجارانو صادراتي او وارداتي مالونه د نورو هیوادونو په ګمرکي دروازو کې په ورځو درول سوي دي او اکثره وخت زموږ د تجارانو مالونه خراب سوي او دوی ته لوی مالي زیانونه ور اوښتي دي. بناً هوایي دهلیزونه د افغانستان په شان په وچه کې راګیر هیواد ته یوازینۍ لاره ده چې خپل مالونه یې بې له کومه ځنډ و خنډه د نړۍ مارکیټونو ته ورسوي. د یادولو وړ ده چې د افغانستان اسلامي امارت تل هڅه کړې چې افغان سوداګرو ته اړین سهولتونه برابر کړي او افغانستان د سیمې د لوی مارکیټونو سره وصل کړي. په دې کې خو هیڅ شک نشته الحمدلله چې موږ کوم وخت کې کوم مجلس دایروو، مومن صاحب او نور کوم تجاران چې دلته وجود لري، داسې مجلس د اقتصادي معاونیت چې کوم وخت دایریږي بې له دوی موږ نه دی دایر کړی. اکثره وخت به دوی شرکت را سره کوه او دوی به خپل مشکلات موږ ته ویل، موږ به د دوی هغه مشکلات اورېده که به فی الحال حل کېدل که به څه وخت بعد انشاءالله په هغه کې موږ دا کوشش کړی دی چې هغه مشکل موږ ور حل کړی دی. ګرانو محترمو هیوادوالو، تاسو پوهیږئ چې څو ورځې مخکې افغانستان د ځمکې له لارې د ازبکستان او کرغیزستان له طریقه د چین هیواد سره وصل سو او په دې کارنامه سره د افغان تجارانو لپاره ستر تاریخي فرصت مساعد سو ترڅو د چین هیواد مارکیټونو ته لن او اسانه لاسرسی ولري.
پخوا به چې له افغانستان څخه یوه تجارتي محموله د کراچۍ له لارې د چین پر لور روانه سوه. د چین هیواد ته به په 2 میاشتو کې رسېدله، مګر اوس د یاد ځمکني دهلیز له لارې زموږ تجارتي مالونه صرف په 2 اونیو کې د چین تر مارکېټونو رسېږي. نو دا که سړی وګوري ډېره غټه لاسته راوړنه ده. باید ووایم چې د افغانستان او چین ترمنځ د هوایي دهلیز اهمیت دا دی چې د یاد دهلیز له طریقه به زموږ تجارتي مالونه په 1 اونۍ کې دننه د چین هیواد ته او بازارونو ته ورسیږي. د خوشحالۍ ځای دا دی چې ووایم نن به د افغانستان د جلغوزو د صادروونکو تجارانو او کامیر هوایي شرکت د هوک له لیک له مخې 20 ټنه جلغوزه د کابل له هوایي ډګر څخه د متحده عربي اماراتو پر لور او بیا د چین د شانګهای هوایي ډګر ته واستول شي، او دا لړۍ به دوام پیدا کړي. د افغانستان اسلامي امارت هڅه کوي چې د افغانستان هوایي دهلیزونو ته وسعت ورکړي، تر څو وکولای شو چې د چین ترڅنګ ترکیه، اروپا، هند او عربي هیوادونو ته هم خپله وچه او تازه میوه، زعفران او ترکاري د افغانستان په مارکه نشان شوې او نامه صادره کړي. چې کوم میوه، وچه ولنده او نور هغه سبزیجات چې کومو ملکو ته ځي هغه به انشاءالله د افغانستان په نامه باندې نښانداره شوي. ځای لري چې په همدې مجلس کې د افغانستان پر نورو صادروونکو هم غږ وکړو چې د خپلو صادراتي محمولاتو لپاره د هوایي دهلیزونو په ایجاد کې د هوایي چلند شرکتونو سره قراردادونه وکړي. موږ به د یو مسؤل حکومت په صفت د دوی له داسې ابتکاراتو څخه ملاتړ کوو او دوی ته به د لا نورو سهولتونو او کارونو ور برابرول خپله ذمهداري وبولو. انشاءالله موږ د تجارانو وروڼو څخه ډېره مننه کوو په دې چې په داسې حالاتو کې دوی په افغانستان کې خپل کمه شتمني چې دوی لري بعضو داسې هم کړې ده چې د بهره څخه دلته اوس پانګونې او سرمایه ګزارۍ ته رادانګلي دي. موږ د هغو تجارانو نه ډېره مننه کوو. د دې څخه دا معلومیږي چې دوی ته د خپل ملک اهمیت لري او خواخوږۍ ورسره لري او مینه او محبت ورسره لري. نو د ټولو تجارانو څخه مو خواهش دا دی لکه څنګه چې دا یو نمونه نن ورځ موږ تاسې افتتاح کوو، نو چې لس چنده نور هم په داسې دغو باندې کار وکړو او ژر تر ژره زموږ چې کوم اموال، کوم نور څه لکه د زراعت مثلا یا میوې، دا ژر تر ژره نورو هیوادونو ته هم صادر کړو. انشاءالله امید دی چې په نږدې کې به ډېر ملکونو لکه ترکیه یا نور دغسې هغه به هم انشاءالله ژر تر ژره پروازونه افغانستان ته شروع کړي، ځکه زموږ سره هغو ژمنه کړې ده چې مثلا موږ خپل پروازونه افغانستان ته یعنې خپله تجارتي اړیکې ورسره برابروو. شاید تاسو ته به تر موږ څه نه څه معلومات وي. نو د ټولو تجارانو نه مننه کوو چې خپل صادراتو او خپل دغه ته متوجه شي چې څنګه د افغانستان دپاره یو کار و خدمت عوامو خلکو ته پیدا شي او نورو هغه چاته چې هغه کم شی بهر ته نه شوی رسولی او نن ورځ د دوی په توسط او د دوی په کوشش او جهد باندې نورو هیوادونو ته زموږ کم صادرات چې موږ لرو هغه ورسول شي. ډېره مننه. د ټولو څخه یو جهان مننه. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.